کوم دی نو د درګي تحصیل چې کوم دی نو د پریس ملګری باقي چې کوم دی نو د ټول ډیسټریکټ چې کوم د پریس نمائندګي کوي د سوشل میډیا پیجز نمائندګي کوي او دغه شانته نور د اخبارونو سره تړلي زموږ ملګری دي د ټولو ته هرکلی وایم زموږ د پریس کانفرنس راغوښتو مقصد دا دی چې ملکند کې زموږ تیر یو میاشت نه چې کوم حالې ځلې روانې دي کوم حالات ډیولپ شوي وو د کوم پکې د بدقسمتي نه چې کوم قتلونه شوي وو هغې باره کې زه تاسو ته چې دی نو یو تصویر واضح کړم او بیا په هغې باندې چې زموږ کوم اقدامات شوي دي هغې باندې هم چې دی نو تاسو سره زه دا ټول خپل ډیولپمنټس چې دی نو دا شیر کوم ملکند کې تیر میاشت کې چې څومره هم دا واقعیات شوي دي ډېر غمجن واقعیات دي خو هغه که موږ وګورو نو دا ټولو چې دی په شا باندې یو ذاتي اناد او ذاتي دشمني چې کومه ده نو موجوده ده او هغه کې چې کوم کسان نامینیټ دي نو هغه خو یا چې دی نو گرفتار شوي دي یا چې دی نو ډېر کم پکې داسې پاتې دي چې هغې باندې هلې ځلې روانې دي او انشاءالله ډېر ژر به چې دی نو هغه هم د قانون په گرفت کې وي دې نه علاوه چې دی کوم نور حالات دي هغه هم ستاسو د مخې ته دي شکر الحمدلله دلته کې داسې چېرته ډکیتي یا نور داسې نامعلومه واقعیات نشته دی علاقه کې چې کوم دی نو امن او امان چې دی نو هغې دپاره زموږ لیویز زموږ د سیول سوسایټي مشران زموږ چې کوم دی نو سیاسي مشران ټول په یو دغه باندې دي په یو اړخ باندې دي او ټول چې دی په دې کوششونو کې دي چې دلته کې امن چې څنګه دی بحال وي او داسې واقعیات دې ونه شي چې هغې د وجې چې کوم دی نو په معاشره کې چې دی نو بېچیني پیدا شي یا چې کوم دی نو یو عدم تحفظ والا احساس چې کوم دی نو جوړ شي تیر میاشت چې کوم دی نو موږ خپل کوشش دا کړی دی چې موږ سره موجود څومره هم وسایل دي په هغې کې دننه چې دی موږ دا امن امان راوستو او دا امن امان بهتر کولو چې دی نو هغې مکمل کوشش وکړو په دې سلسله کې چې دی نو موږ په درې څلورو څیزونو باندې خصوصي توجه ساتلې ده هغې درې څلور نکاتو دپاره چې دی نو ما مشرانو سره هم انګیجمنټ کړی دی د هغې کې چې کوم متعلقه سټیک هولډرز دي هغوی سره هم انګیجمنټ کړی دی او دغه شانتې نور هم چې هغې سره متعلقه څه هم کسان دي چې هغې باندې موږ چې کوم اقدامات اخلو نو چې په هغې باندې هغه ټول اون بورډ دي هغې کې خو ټولو نه مهمه خبره چې دا نمبر 1 چې ورته وایو هغه غیر قانوني اسلحه ده هغه اسلحه چې کومه موږ سره په خلکو چې دی نو په ډسپلی کوي یا په روډونو باندې چې دی نو ځان سره ګرځوي یا چې دی په ناکهبندیانو کې چک کېږي او هغه اسلحه چې بې لایسنسه اسلحه وي نو په هغې باندې مکمل چې کوم دی نو دغه نشته دی برداشت نشته دی زه دا ګڼم چې بې لایسنسه اسلحه او خصوصي طور باندې کلاشینکوف دا داسې ده لکه چې حکومت ته یو چیلنج دی نو په هغې باندې موږ بالکل چې دی نو هېڅ قسمه برداشت ونه کوو او نه مو پرې کړی دی د تېر یو میاشت کې پکې ډېرې کاروایانې هم شوي دي که زه تاسو ته ووایم نو زموږ سره تقریبا 20 عدد داسې غیر قانوني اسلحه ده چې هغه موږ نیولي شوي ده او په هغې باندې FIR شوي دي په هغې کې 15 شپږ کلاشینکوفې دي په درګۍ تحصیل کې هم نیولي شوي دي دغه شانتې په بره تحصیل کې هم چې دی نو تماچې دي په ناکهبندیانو کې چې هم نیولي شوي دي نو غیر قانوني اسلحه باندې زموږ خصوصي توجه ده ښه دې سره متعلقه چې کوم موږ اسلحه ډیلران دي چې که څوک د اصلي کاروبار کوي هغه هم موږ په دې باندې راولو او کافي حد ته مو راوستي هم دي په دې باندې چې خپل سټاک رجسټر چې دی نو هغه صحیح مینټین کوي یعنی کې هغې به موږ سره دا فایده کېږي چې کوم اسلحه چې دی اخیستونکی دی آیا هغه سره لایسنس شته او که نشته او بل دا دی چې کوم اسلحه یو دوکان ته را روانه ده او هغه دوکان نه چې مخکې بیا خرڅېږي نو هغه د هغې حساب کتاب سره موجود وي نو په هغې باندې موږ اصلي ډیلران پابنده کړي هم دي په هغې باندې موږ چې دی ایسیګان صاحبان لګیا هم دي زه اپریشیټ کوم هم زموږ د درګۍ تحصیل چې کوم افسران دي دغه شانتې د بټخلې تحصیل کې افسران دي په اصلي په ډیلرانو باندې خصوصي توجه ساتلې ده او امید دی چې را روان لساتو ورځو کې کافي کار چې کوم شوی دی د 60-70% کار د هغوی ډاکومنټیشن شوی دی چې دا 100% ته ورسي او د اسلحه انډسټري چې کومه ده نو هغه ډاکومنټ دي یعنی چې هغې باندې ریکارډ موجود دي
موږ د دې قطن د دې په حق کې نیو چې یو جایز کاروبار چې دی نو هغه د چا هغې کې هرډل واچو یا هغې کې چې دی نو دغه پکې داسې اقدامات پکې والو چې هغه جایز کاروبار چې دی متاثره کیږي قطن دا مقصد نه دی خو هغه کاروبار چې کم پروتوکولز دي کم حکومت قانون قواعد دي نو په هغې باندې به هغه پوره کیږي په هغې کې سټاک رجسټر شو لایسنس شو او خصوصا هغه اسلحه ډیلرانو ته ما کلیر پیغام دی چې چا سره نه لایسنس شته او نو ور سره قانوني لوازمات شته نو هغه سره چې کوم اسلحه پرته ده هغه داسې ده چې غیر قانوني اسلحه ده هغه څه ټایم هم ونیول شو نو هغه اسلحه به چې کوم دی ضبط کیږي دا ضبط کېدو قابل اسلحه ده دغه شانتي اصلي نه علاوه چې دی نو بل چې کوم دویم اقدام اغستی دی هغه په منشیاتو باندې دی منشیات یوازې چې دی نو د ځوانانو یا د کوم خلک اسکی د هغې متاثره کولو یوازې د هغې سبب نه دی بلکې څومره هم جرایم چې دي هغې هغه د پیسو معاملات یا د فاینانشل معاملات چې کوم دي نو هغه هم دې نه فنډ کېږي او په دې باندې چې دی هغې د وجې چې دی نو جرایم چې دی هغه گروت کوي او هغه مخکې ځي نو منشیاتو باندې چې دی نو موږ خصوصي طور باندې کریک ډاون شروع کړی دی په هغې کې که موږ ګورو نو تېره هفته کې هم چې دی نو غټې کارویانې شوي دي او پوره یو میاشت کې که ګورو نو تقریبا 35-36 کېجي چې کوم دی نو چرس نیولي شوي دي په پوره ضلع کې په دې کې خصوصي طور باندې درګۍ کې چې دی نو ډېرې غټې کارویانې شوي دي په یو ځل کې چې دی نو تقریبا 22 کېجي چرس نیولې شوي دي بیا داسې 15-16 کیلو چې کوم دی نو نور ځایونو کې نیولې شوي برتیر کې یا داسې نور هغه ایسي صاحب پکې چې کوم دی نو یو ډېر ښه محنت کړی دی او هغې کې چې دی کارویانې کړي دي دغسې آیس چې دي آیس زه دا ګڼم چې دا چرسو نه هم خطرناک شی دی بلکې د معاشره کې چې څومره هم تشدد دی یا چې کوم دی نو داسې قسم واقعات دي نو هغې کې که ګورو نو چېرته نه چېرته پکې د آیس هم یو رول پاتې شوی دی نو د آیس حوالې سره چې دی نو موږ خصوصي طور باندې خپله ډي اس بي چې کومه ده دا مو پرې ډایرکټ کړي ده دغسې هغې نه علاوه پوسټ کمانډرانو ټولو پوسټ کمانډرانو ته چې دی نو دا هدایات دي او دا کلیر انسټرکشنز دي چې آیس کې به هیڅ قسمه چا سره برداشت نه کیږي که دې حوالې سره ګورو نو موږ سره په تاڼه کې تانه کې چې کوم دي نو داسې خلک شته چې هغې باندې لاس اچولو انشاءالله عنقریب به پرې موږ لاس اچوو او په ډېرو ځایونو کې موږ پرې لاس اچولی هم دی دغه شانتې په درګۍ تحصیل کې سخاکوټ کې چې کوم دغه دي نو هغې ته زه اوس نه کلیر پیغام ورکوم یا د دا ضلع پرېږدي او یا د کاروبار پرېږدي او دریم پکې دا ده چې قانون ته به حواله کېږي دا هغې ته کلیر دا پیغام دی چې څوک د آیس کاروبار کوي او څوک آیس کې ډیلینګ کوي نو هغې ته به انشاءالله په ملکنډ ضلع کې چې دی هېڅ قسمه ځای نه ورکوو که په هغې کې چې دی د چا انوالومنټ رالو هېڅ قسمه سیاسي انوالومنټ اب هم پکې نه برداشت کېږي که د ایډمنسټریشن لیول باندې که چېرته داسې انوالومنټ رالو نو هغه به هم چې دی بالکل نه برداشت کېږي که هغه د څوک سروس نه پکې ټرمینیټ کېږي او که ډسمس کېږي نو هغه به زه کوم او په د آیس حوالې سره هېڅ قسمه چې کوم دی نو چا سره به رعایت نه کېږي منشیاتو نه علاوه چې کوم دریم خبره ده هغه د تورو شیشو استعمال دی تورو شیشې داسې یو په ګاډو کې د دې استعمال داسې دی چې هغې کې بیا مشکوک کسان چې دي هغه هم پکې پټ ګرځي اشتهاریان هم پکې پټ ګرځي او نور هم چې هغه کسان چې کوم داسې غیر قانوني سرګرمیانو کې ملوث دي یا قانون نه چې دی نو ځان پټوي هغه هم د تورو شیشو چې دی نو سهارا اخلي او تورو شیشو کې ګرځي په هغې باندې چې دی زموږ تاسو به خپله هم ابزرو کړي دی مشاهده به مو کړي چې تېر د 2-3 هفتو نه چې دی نو زموږ ناکهبندیانې هغه هم ښه ویښې دي او ښه سختي سره چې کوم دی نو چیکینګ کوي په هغې کې چې دی نو تورو شیشو او د اصلحې چیکینګ هم روان دی ځکه د یو هفتې تاسو ته مخې ته کېدم د میاشت خو پوره زیات دی یو هفته کې صرف چې کوم دی نو 1193 داسې ګاډي پوره ضلع کې چې دي هغې کې زموږ ټرافیک والا زموږ چې دی نو ناکهبندیانو والا زموږ پوسټ کمانډران دا د دې ګاډو نه هغې تورې شیشې یا تورې پلاستیکې چې کوم دی نو لرې کړي دي دې باوجود هم ګورو نو کافي حد ته اوس هم چې دی نو خلک د تورو شیشو استعمال کوي لګیا دي
هغې کې 144 هم لګېدلی دی. نو ما خلکو ته هم دا خواست دی او ستاسو په وساطت سره چې دی نو چې دا خبره زما مخکې ورسي چې تورې شیشې خپل ګاډو نه چې دی لرې کوي، تور دا پلاستیکي چې دي لرې کوي. دا تاسو په خپل طرف ته چې دی نو صرف تحفظ خبره نه ده، بلکې دا معاشره کې چې کوم دی نو هغه تحفظ احساس چې دی ختموي. او په دغې تورو شیشو په اړه کې چې کوم دی نو دا غیر قانوني سرګرمیانې چې دي هغه پکې کېږي، کوئی اشتهاري دی هغه پکې ګرځي او کو نور داسې قانون نه ځان پټولو والا خلک دي نو هغه پکې چې دی د سهار اخلي. نو ما ټولو ته دا خواست دی د ملکنډ خلکو ته، د ملکنډ چې زمونږ کوم مشران دي کشران دي څومره هم د چاته چې کوم دی نو زما आवाज رسي نو هغوی ته ما دا خواست دی چې ګاډو کې خپل تورې شیشو استعمال چې دی نو هغه قطعاً چې دی نو منع کوي. دې نه علاوه چې دي باقي اشتهاریانو باندې هغه کسان چې کوم قانون ته پکار دي په هغې باندې هم خصوصي دغه پې روان دی، کاروایانې پې روان دي. په دې یو هفته کې کو تاسو ته وښیم نو تقریبا 15-16 اشتهاریان موږ نیولي شوي. په دې کې د 302 اشتهاریان هم دي، په دې کې چې دی نو نور کم جرمونو کې چې کوم زاړه اشتهاریان دي هغه پکې نیولي شوي دي. او دا کوشش چې کوم دی نو موږ ته نور هم تیزول دي، ځکه که تاڼو په لیول باندې موږ ګورو نو تاڼو په لیول باندې اوس هم موږ سره کافي اشتهاریان دي چې هغه قانون ته پکار دي او هغه قانون ته نیول ضروري دي. نو هغه ما پوسټ کمانډرانو ته هم دا هدایت دي او همدغه زورونه مې دا ورته وخت تر وخته چې په هغې باندې کاروایي زیاته وي او تیزه وي. نو دا 4-5 داسې اقدامات دي چې هغه مونږ که ګورو د تیر 2 هفتو کې چې کوم یو کلاری یا یو ټهراو چې دی هغه راغلی دی نو هغه هم د دې 4-5 اقداماتو په وجه باندې دی. نو دا اقدامات به چې کوم دی نو مونږ مخکې هم بوځو، مخکې به نور هم سختو او دغه شانتې به چې دی پکې چې دی کوم قانون دی هغې عملداري موجود وي. هغه ځایونو کې چې کوم ځایونو کې خلکو ته دا احساس دی چې قانون عملداري نشته دی هغې دپاره هم یو سټراټیجي جوړه ده. هغه ځایونو کې به هم چې دی کاروایانې کېږي، ورسره چې کوم دی نو د روغې جوړې چې دی نو هغه کوششې دي هغه هم روانې دي. دې نه علاوه چې کوم دی دا ADR دی، دا الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن یو فارم دی هغه هم مونږ اکټیویټ کړی دی او یو قسم ته چې هغوی څه بنیادي ضرورات دي هغه ورته پوره کوو او انشاءالله هغې کې زه زموږ ADC صاحب چې کوم دی نو هغه پکې یو کلیدي کردار ادا کوي، لګیا دی هغې اکټیو کولو کې. او امید دی چې بله هفته کې به چې دی نو ADR کیسز شروع هم شي او ADR ریفرل به هم شروع شي. که هغه ورته د عدالت نه کیس ریفر کېږي، که هغه ورته چې کوم د DC آفس نه یا د AC آفس نه یا د تاڼې نه کیس ریفر کېږي نو هغې باندې به چې دی نو کار شروع کېږي. دغه شانتې سالسین چې دي نو موږ نور هم په هغې کې دا کوشش دی چې زیات کړو چې فرض وکړه کیس تعداد زیاتېږي، لوډ زیاتېږي نو چې هغه شانتې سالسین هم ورسره زیاتېږي. تاڼو په لیول باندې چې دی هغه هم زموږ پوسټ کمانډران چې دي نو مشران انګیج کوي او موږ هغې وګورو نو تقریبا د یو هفته کې چې دي نو 98 داسې کیسز دي چې په هغې کې راضینامې شوي دي په پوره ضلع کې. نو د تاڼې په لیول باندې نو دا حالې ځلې موږ نور هم تیزو چې تاڼې په لیول شو، د ADR د ضلعې په لیول شو چې په هغې کې د خلکو چې څه مسلې دي، که د هغه د لارې تنازعه ده، که هغه د نور د جایداد ریلیټډ تنازعه ده نو د هغې حل کولو به موږ کوشش کوو او هغې ته چې بجای دی چې عدالتو کې یو کیس چې دی نو هغه ډېر ټایم پس ډېر ټایم اخلي نو چې هغه ته یو آپشن اویلیبل وي چې مشرانو سره مشران یې کېنوي د یو طرف نه بل طرف نه او په هغې کې خپلې هلې ځلې وشي او یو راضینامې په شکل کې چې کوم دی نو هغه کیس چې دی نو حل شي. نو دغه شانتې دغه یو څو نورې هم ډېرې خبرې اترې دي خو ما مین دغه پوینټس تاسو ته مخې ته کېښودل غوښتل او مین خبره دغه وه چې مطلب تاسو سره په دې باندې انټریکشن وشي چې تاسو هم په دې باندې اون بورډ یئ چې موږ خپلې هلې ځلې خپلې کوششې چې دی روانې کړي دي، خپل ابجیکټیو چې کوم مونږ ایښی دی، خپل مقصد چې ایښی دی یا ګول چې مونږ ځان ته ایښی دی هغې ته مونږ نیو رسېدلي، هغې کې یا کافي مزل پاتې دی.
کافي مهنت پکې پاتې دی، کافي چې دی نو هلې ځلې پاتې دي. په یو شپه کې به وشي، 2 ورځو کې به وشي، 3 ورځو کې به وشي، نه دا به ټایم اخلي. په هغې کې ستاسو چې دی نو موږ سره سپورټ پکار دی، سیاسي سپورټ پکار دی، دغه چې کوم مشران دي، سماجي لیول باندې کوم مشران دي، د هغوی سپورټ پکار دی. نو هغه سره سره چې دی موږ به مخکې ځو او انشاءالله چې دا څه دغه دي امن و امان دپاره څه چیلنجز دي هغه به انشاءالله حل کوو.